السلام علیکم درنو لیدونکو ستړي مشئ د ریحان نیوز میډیا ته بخیر راغلی. درنو کتونکو په دغه ویډیو کې به د مالګې په اړه ډیر حیرانونکي معلومات درکړم چې په ورځني ژوند کې ډیر اړین دي. په ورځ کې څومره مالګه کارولی شو؟ آیا مالګه خوړل د زړه د سکتې په کابو کولو کې رول لري؟ آیا بې مالګې یا د لږې مالګې غذایي رژیم اړین دی؟ تر ټولو نوې څېړنې په همدې ویډیو کې لیدلی شئ. ویډیو تر پایه وګورئ. په ورځ کې څومره مالګه کارولی شو؟ د یوې نوې څېړنې پایلې ښیي چې د نړیوال روغتیایي سازمان د سپارښتنې برخلاف سړی کولی شي د دغه سازمان لخوا د وړاندیز شوې اندازې 2 برابره مالګه استعمال کړي. لږه مالګه یا بې مالګې خواړه کیدای شي حتی منفي اغیزې ولري. تر اوسه پورې مو په ډیرو علمي مقالو او د روغتیایي څېړنو په سپارښتنو کې داسې لوستل او اوریدل چې د مالګې استعمال زیان لري. خو د کاناډایي څېړونکو نوي تحقیقات ښیي چې د مالګې د زیانونو په هکله افراد شوی دی. د کاناډایي څېړونکو نوي تحقیقات د خپل ډول تر ټولو لویې څېړنې دي. په دې تحقیق کې له چین څخه نیولې بیا تر سویډن او کاناډا پورې د 18 هیوادونو 90,000 کسان تر ازموینې لاندې نیول شوي دي او د مالګې د استعمال په ارتباط د دوی روغتیایي حالت په اړه معلومات ثبت او مشخص شوي دي. کاناډایي څېړونکو د مالګې د استعمال په برخه کې د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا ټاکل شوې اندازه ناسمه بللې ده. نړیوال روغتیایي سازمان د مختلفو هیوادونو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې په ورځ کې دې له 15 ګرامه مالګې یا سودیم کلوراید څخه ډیره نه استعمالوي. خو نوو څېړنو ښودلې ده چې تر 10 ګرامو پورې د مالګې استعمال هیڅ کومه ستونزه نه رامنځته کوي. آیا بې مالګې یا د لږې مالګې غذایي رژیم اړین دی؟ کاناډایي څېړونکي وایي چې د مالګې ډیر استعمال کیدای شي د یو شمېر خلکو لپاره ستونزه یا ناروغي رامنځته کړي. خو د مالګې د خطر په اړه خبره کیدای شي یوازې په ځینو مشخصو خلکو پورې صدق وکړي. د آلمان د تغذیې ټولنه تر اوسه پورې تر ډیرې اندازې پورې د نړیوال روغتیایي سازمان د سپارښتنې پورې موقعه ده او د مالګې د روزمره مصرف اندازه یې 6 ګرامه ټاکلې ده. خو نوې څېړنې ښیي چې کیدای شي دغه اندازه تر دې ډیره زیاته وي. د پخوانیو ارزونو له مخې چې تر اوسه پورې د مالګې د استعمال د اندازې په برخه کې ترې استفاده کیږي، د مالګې د مصرف اندازه د قلبي سکتې له خطر سره مستقیم ارتباط لري. خو کاناډایي څېړونکي وایي په دې برخه کې لویه تېروتنه شوې ده. مالګه استعمال کړئ او د قلبي سختۍ څخه ځان وژغورئ. نوې څېړنې ښیي چې د مالګې له ډیر استعمال سره حتی د زړه د سکتې خطر کمیږي. مالګه او مغزي سکته. نوو څېړنو ښودلې ده چې په هغو سیمو کې چې د مالګې کارونه پکې ډیره ده، د بیلګې په توګه په چین کې چې هر کس په اوسط ډول د ورځې 12 ګرامه مالګه استعمالوي، په واقعي ډول د وینې لوړ فشار له مغزي سکتې سره مستقیمې اړیکې لري. د ډیرې لږې مالګې استعمال. د عمومي باورونو برخلاف د مالګې تر اندازې کم استعمال کولی شي د قلبي او مغزي سکتې په زیاتوالي کې اغیز ولري. نوي تحقیقات د مالګې د استعمال په برخه کې پر تعادل ټینګار کوي او په ټولو مواردو کې د ټولو ناروغانو لپاره عمومي سپارښتنه او توصیه ردوي. کاناډایي څېړونکو د خپلو تحقیقاتو پر مهال یو بل په زړه پورې کشف ته اشاره کړې ده. د پوتاشیم عناصر چې په کیلې، لوبیا یا حبوباتو او سبو یا پالکو کې په کافي اندازه موندل کیږي کولی شي د مغزي او قلبي سکتې خطر راکم کړي. تحقیق کوونکي وایي چې دا یوازې د هغو کسانو په برخه کې لیدل شوي دي چې په بدن کې یې د پوتاشیمو ډوز لوړې اندازې ته رسېدلی وي. هغه نتیجه چې څېړونکو له دې تحقیق څخه اخیستې ده د مالګې ډیر استعمال بې له شکه د انسان روغتیا ته زیان رسوي. خو د ډاکټرانو او نړیوال روغتیایي سازمان لخوا د مالګې د استعمال د اندازې په اړه پخوانۍ سپارښتنې هم منسوخ او یا ردې شوي دي. دا و د مالګې د استعمال په اړه اړین معلومات. هیله ده چې ویډیو او معلومات به مو خوښ شوي وي. تر بلې ویډیو د خدای پامان. که تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ او په ګنټي نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو لومړی در ورسیږي. که ویډیو مو خوښه شوه نو هر مرو یې در سره لایک کړئ.